سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ ستاسو د ښه صحت په تمه ستاسو پام راګرځوم یو راپور ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. طالبان وایي ملا برادر د خبرو او کتنو لپاره ماسکو ته تللی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند خبري رسنیو ته لیږلي خبرپاڼه کې وایي د دې ډلې د سیاسي چارو مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ورسره پلاوی ماسکو ته تللي. ذبیح الله مجاهد په استول شوي معلوماتو کې د سفر موخه له روسیې چارواکو سره پر ډیپلوماټیکو کتنو او بین الافغاني غونډه کې ګډون په ګوته کړی. اعلامیه کې راغلي چې یاد پلاوی په مسکو کې د افغانستان او روسیې د خپلمنځي اړیکو د سلمې کلیزې په اړه په مراسمو کې هم ګډون کوي. د طالبانو د خبرپاڼې پر بنسټ مسکو ته تللی پلاوی 14 کسیز دی چې پکې طالبانو د سولې مرکزچیانو په ګډون نورو پیژندل شوي څیرې هم شته. ټاکل شوي طالبان د چهارشنبه په ورځ له افغانستان نه د ورغلو یو شمېر سیاسي څیرو او فعالینو سره هم غونډه ولري. دغو سیاسي څیرو په سر کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او هغه پخوانی مرستیال او سولې شورا اوسنی مشر کریم خلیلي هم راځي چې هغه هم مسکو ته تللی دي. د سولې د عالي شورا ویاند جاوید غفوري وایي ټوله موخه له حکومت سره د طالبانو مخامخ کتنې ته لار جوړول دي. تر دې وړاندې سږ کال د فبرورۍ په میاشت کې په مسکو کې د افغان سولو په تړاو د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو او فعالانو ترمنځ 2 ورځنۍ ناسته ترسره شوه چې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده چې د افغان حکومت له مخالفت او نیوکو سره مخ شوه. په هغه غونډه کې ویل شوي ول چې بین الافغاني ناسته د افغان سولو په بهیر کې اړینې دي او دوام به کوي. مسکو هر وخت پر دې ټینګار کړی چې غواړي د افغانستان د سولو په بهیر کې فعاله ونډه ولوبوي. ملا برادر په پاکستان کې له څو کالو زندان وروسته سږ کال د فبرورۍ پر 24 له اسلام آباده په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته ولاړ او هلته د طالبانو د دفتر مشري ور وسپارل شوه. ښاغلی برادر د افغان سولې لپاره د امریکایي حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوي او ځانګړي استازي زلمي خلیزه سره څو ځلې وکتل خو کومې وروستۍ پرېکړې ته سره ونه رسېدل. ملا برادر له هغه 1994 کال د طالبانو 4 کسانو یو و چې تحریک یې پیل کړ. وروسته چې امریکایي ځواکونه 2000 لومړي میلادي کال کې افغانستان ته ننوتل او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ نو ملا برادر د وسلوالو طالبانو د مقاومت یو مهم غړی شو. درنو لیدونکو که غواړئ چې په راتلونکي کې نور تازه موثق خبرونه تاسو تر ټولو ژر ورسیږي زموږ چینل در سره سبسکرایب او همدارنګه د ګونګړي نشان هم ووهئ چې په راتلونکي کې زموږ معلومات تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.